السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل لپاره یو ډیر ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم. دوستانو، که چیرې دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ او د هغه رقم تاسو خپل موبایل چارته کښېږدئ یا د هغه رقم تاسو څخه ستاسو موبایل کور پاتې سي یا د هغه رقم تاسو خپل موبایل بل چاته ورکړئ او که هغه هر رقم ته غلط کوډونه کې ووایي، له هغه سړي څخه به تصویران اخلي او هغه سړی به تاسو ته درشي. نو دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو، تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې او په اول کمنټس کې درکړې ده. له هغه ځای څخه یې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی سئ. کله چې دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم کوم پرمیشنان سول تاسو څخه غواړي، هغه ټوټل پرمیشنان به تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ. نو ګور دوستانو، زه راځم یو څو پرمیشنان غواړي، هغه ټوټل پرمیشنان زه په خپل موبایل کې الاو کوم. د هغه رقم ګور دوستانو، زه په نیکسټ بټن باندې کلیک کوم. د هغه رقم بیا نیکسټ کوم. د هغه رقم کوم پرمیشنانس غواړي ما تاسو ویل چې هغه ټوټل به تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ. نو کله چې ګور دوستانو دغه ټوټل تاسو الاو کړئ، د هغه رقم ګوره دوستانو، دلته به تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. نیکسټ. د هغه رقم دوستانو تاسو په اکټیو ناو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستانو تاسو په اکټیو ناو باندې کلیک وکړئ، دلته به دوستانو دغه تاسو سکیپ کړئ. نو کله چې ګور دوستانو دغه تاسو سکیپ کړئ، کیمرا سټوریج چې ده، کیمرا او سټوریج دا به دوستانو تاسو دواړه الاو کړئ. د هغه رقم دوستانو ټرای ایچ ناو باندې به تاسو ګور دوستانو تاسو په ټرای ایچ ناو باندې کلیک وکړئ. دغه ځای باندې خلاصوم. کله چې ګور دوستانو تاسو خپل موبایل خلاص کړئ، د هغه رقم ګور دوستانو دغه ستاسو موبایل کې اکټیو سو. نو ګور دوستانو ته دوستانو کراک کیچر چې د هغه اکټیویټ سو. نو کله چې ګور دوستانو ستاسو موبایل هر څوک ور واخلي، اوس زه راځم خپل موبایل یو وارې لاک کوم. نو خپل موبایل لاک کړم، د هغه رقم ګور دوستانو زه راځم غلط کوډونه په خپل موبایل کې وم. که زه هر رقم ته غلط کوډ کې وم، دوستانو اوس به هغه له ما څخه تصویران اخلي او بعد کې دوستانو زه صحیح کوډ ورکوم. کله چې ګور دوستانو زه صحیح کوډ ورکړم، هغه زما په موبایل کې تصویران اخیستي دي. کله چې ګور دوستانو هغه تصویران واخلي، د هغه رقم دوستانو تاسو بیرته هغه اپلیکیشن ته راسئ. نو ګور دوستانو زه بیرته هغه اپلیکیشن ته راځم او هغه اپلیکیشن زه خلاصوم. کله چې ګور دوستانو تاسو هغه اپلیکیشن خلاص کړئ، دلته به دوستانو تاسو په دا دویم اپشن باندې کلیک وکړئ. دوستانو ګور دوستانو په 24 فبروري د هغه رقم دوستانو 12:47 باندې دغه سړي زما موبایل خلاص کړی ده. دا سړی څوک ده؟ ګور دوستانو هغه تصویران به دلته ټوټل دی تاسو ته در وښیي چې دا سړي ستاسو موبایل خلاص کړی ولو یا دغه سړي ستاسو موبایل کې غلط کوډونه ولیدي. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. که چیرې تاسو موبایل په کور کې چارته ایږدئ یا د هغه رقم دوستانو تاسو خپل موبایل بل چاته ورکوئ، نو دغه اپلیکیشن باید ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو که ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو، ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.